بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد کے زمونږ د مبارک درسونو او د مسلمان عقیده بیانېده چې د مسلمان به څنګه عقیده او د عقیدې د مسائل موږ بار بار دا خبره کوو چې دا د ټولو نه اهم مسائل دي او هغه مسلې دي چې په دې باندې د جنت او د جهنم فیصله کوي رب العالمین. نو ځکه د عقیدې د مسائلو اهتمام او خیال ډیر ساتل پکاري. الله سبحانه وتعالی موږ د عقیدې په مسایلو باندې پوه کړي. اخرنۍ مسله په دې کتاب کې هغه دا وه ریاکاري. دا یو قسم شرک دی. نو که یو سړی کلک موحد جوړېده غواړي چې خالص د الله بندګي کوي، نو هغه به د ریاکارۍ نه ځان لرې ساتي. تفصیل هلته شوی چې ریاکاري څه ته وایي او په کوم عمل کې چې ریاکاري راشي نو د هغه عمل انجام څه. دا مسله هلته بیان شوې وه. بیا دا مسله بیان شوې وه چې کله نیک عمل کې نو په هغې باندې به دنیا نه غواړي. نیک عمل به دې دپاره کوې چې الله در ناراضي شي او جنت وګټي. د دې دپاره به نیک عمل کې دنیا به پې نه غواړي. لکه الله دنیا درکړی د الله طرفه ده بیا، خو ستا مقصد به دنیا نه وي، ستا مقصد به آخرت وي او د الله سبحانه وتعالی رضا به وي. او د ځان نه به لکه څنګه چې هغه حدیث موږ بیان کړی، د ځان نه به عبد الدینار، عبد الدرهم، عبد الخمیس او عبد الخمیله نه جوړی چې سړی د دینار او د روپۍ او د اشرفۍ بندګي کوي او یا د کمبل او د قالین او د صادر بندگی کوي. نه ته به ځان د دې قسمه خبرو نه لرې ساتي. د هغې نه بعد یو اهمه مسله امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله راوړې ده، ډېره اهمه مسله او په نن سبا وخت کې خصوصا زموږ په ملکونو کې دې مسلې ته ډېر زیات ضرورت دی. دا 13 باب دی په دې مبارک کتاب کې، او مؤلف رحمه الله وی باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرمه فقد اتخذهم اربابا. دا باب دې مسلې د پر راوړې وی چا چې د علماو خبره ومنله او د امراو د بچیانو مشرانو خبره ومنله، په دې کې چې حرام کو هغه شی چې الله حلال کړی دی یا حلال کو هغه شی چې الله حرام کړی دی، نو د عالم، د مشر، د باچا، د خلیفه د الله سره شریک کو. دا شرک دی. د دې خبرې نه به ځان لرې ساتي. د دې دپاره شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دا باب راوړی. وی د موحد کار خدا دی چې الله څه شی حلال کړی نو هغه ورته حلال وي، او چې الله حرام کړی نو هغه ورته حرام وي. او د الله نه علاوه د چا په خوله باندې نه حرام حلالېدی شي او نه حلال حرامېدی شي. بیا دې ځای کې وي فقد اتخذهم اربابا. ارباب جمع د رب ده او معنی ده چې د الله سره شریک کو. څنګه د الله سره د عالم او د مشر شریک کو؟ هغه داسې چې دا عالم هغه څه حرامي چې الله حلال کړی دی او هغه څه حلالي چې الله حرام کړي، او دا کار د الله دی او ته منی دغه خبره په دې کې او د الله مخالفت کې خو شریک ته کو د الله سره کې. شریعت جوړول او بیانول چې دا حرام دي دا حلال دي د رب العالمین کار دی او د هغې دپاره پیغمبران را لېږلي، خو د بل چا سره دا اختیار نشتی. کائن من کان. به دوه قسمه خلک ذکر کړي دي، علما او امرا. علما خو
واضح ده چې علما دغه علما چې د الله په دین باندې پوهیږي دغه علما ته مراد دي. علما او بیا امرا بچایان مشران حکمرانان دا په دې کې د نرالو. هم دا دوه قسم خلک الله ذکر کړی دي په سورة النساء کې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. د الله خبره به منئ د پیغمبر به منئ او ستاسو کې چې کوم مشران دي دا غوي مشران دوه قسم خلک دي علما او امرا. او دا دوه خلک چې برابر شي نو هر څه برابر شي. عالم چې برابر شو نو مسله برابر شو او باچا او خلیفہ چې برابر شو نو خبر روانه شو برابر شو. او دا دوه چې خراب شي کنه نو هر څه تباہ او برباد شي. ځکه دا خبره ده ساتي چې دین کلم ګډوډ کی نو یا د بچایانو د لاس ګډوډ کی او یا د علماو د لاس ګډوډ کی. دې دوه قسم خلکو د لاس او چې دوی برابرۍ بیا هر څه برابرۍ. وجه دا ده چې د علماو کار دی دین بیانول خو مشران شو په دین پوي او د عمراو کار دی د دین نافذول. ځکه د زور خو د بل چا سره نشته. د زور الله بچایانو لور کړي نو ځکه د دوانه اهم خلق دي. ځکه دلته د قدوه ذکر کړی دی من اطاع العلماء والامراء چا چې ومنله خبره د علماو او بیا د امراو. به اثر به کې راوړی دی یو روایت راوړی او ډېر فایدهمند روایت دی. وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا خبره کړې ده یوشک ان تنزل علیکم حجاره من السماء. نږدې ده چې الله سبحانه وتعالی په تاسو باندې د اسمان نه د کاڼو باران راووري. ولی ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. زما دا خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی ده او تاسو وینا ابو بکر او عمر خدا وي. د دې خبرې د لاسه په تاسو باندې د اسمان نه د کاڼو باران راووري. یو طرف ته د خبره د پیغمبر روانه ده بل طرف ته د صحابه کرامو روانه او ته ترجیح ورکې د ابو بکر او د عمر خبرې لا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبره باندې غوسه شو. امام احمد دا روایت راوړی دغه شان امام ابن عبد البر امام ابن حزم رحمهم الله. اصل د اختلاف په دې مسله کې چې د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما قول داو چې حج افراد د پټولو کې غوره حج دی. حج افراد هغه عمره چې پکې نه صرف حج. او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول داو چې نه حج تمتع غوره دی بلکې واجب دی. وجه څه ده؟ وی وجه ده چې کوم صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تلیو او ساروی ځان سره نو بولی حج لا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې هغه عمره وکړه ورته وی د حرام نه وسوځي او بیا به د حج د پر احرام واچوي. نو دا غدا قول خلکو ته نه ابو بکر او عمر خدا وي هغه څه شو په دې خبره باندې وی زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او تاسو ابو بکر او عمر دا وي نږدې دي چې د کاڼو باران په تاسو باندې راووري. دا ډیره ناشنا خبره ده. ګوره په پیغمبرانو پسې اوچت انسانان اول نمبر هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه او بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه چې د دې دوه خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې په مخ کې نه چریږي نو به استاد مولوی صاحب خبره به سو چریږي او استاد پلانی صاحب او د پلانی صاحب به خبره و چریږي. په دې کې رد دی په خلکو باندې چې علما او مفتیان او کتابونو له دومره ترجیح ورکړي چې هغه مخکې کې د قرآن او د حدیث نه. نو هغه څه کاغه مولا وته وی چې دا شی حرام دی والله ته حلال وي دی ته حرام وي د الله خبرې ته نه ګوري. او کوملی څه وی چې دا حرام دی والله ته حلال وي نو د الله خبرې ته نه ګوري او ته حرام وي. دی باندې رد کوي شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نو دا به ست توحید شو. تا خو د مولیان شریکان کړو د الله سره
چې او د دوی سره اختیار شته چې په شریعت کې څه شی د ځان نه حرام کې او څه شی د ځان نه حلال کې. ډېر د سوچ خبره ده. عبد الله ابن عباس په دې باندې غوسه شو چې هغه وته ابو بکر او عمر خدا و، او چې نن سبا عبد الله ابن عباس شو چاته ویل چې امام سیم خدا وای، یا زمونږ د کلی مفتی سیم خدا وای، یا زمونږ کتاب خدا وای. هغه ته به څومره غوسه کېدو چې هغه د ابو بکر او عمر رضی الله عنهم وګوره څوک دي، څومره اوچت علما دي. ده په دې امت کې د دوی نه غټ علما نشته. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی، دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، امام ترمذی راوړی، اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر رضی الله عنهما. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمانه بعد به د ابو بکر او د عمر لاره مضبوطه راونیسي. خو پیغمبر په امروم کړی، خو چې د دوی خبرم کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې یا د قران خلاف راتلنه دا بیا نه منل کیږي. نو بل څوک پاتې شو؟ بل څوک پاتې شو؟ نه دی پاتې. خدا خبره مونږ ډېر په آرام سره منو او ټولې منو. په دې کې څوک جګړه نه کوي او دا خبره صحیح ده د ابو بکر او د عمر خبره چې د قران او حدیث خلاف راشي. خو قصدن عمدن د قران او حدیث خلاف نه کوي، خو انسان د کمزور دی. لکه موږ به بار بار مثالونه بیان کړی دي د حدیثو په درسونو کې. یو مثال هغه چې عمر بن خطاب رضی الله عنه دا قولو چې د جنابت په حالت کې تیمم نه کوي. به عمار رضی الله عنه هغه ته واقع را کړوي موته چې سفر باندې تیریو، او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا ورسته تیمم طریقه خو تنوري غیر دس. دغه وخت پورې عمر بن خطاب رضی الله عنه دا فتوا ورکوله چې تیمم په حالت د جنابت په حالت کې تیمم نشته. خدای قصدن عمدن نه ور کړی، خدای خبره دغه نه یې رو عمر رضی الله عنه ته دا راي ده کړ. دي چې ډیر شي دي صحابه کرامو سره خبره تیری یا هغه حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه اوریدلې. لکه موږ سره په صحیح بخاری په دوره کې هغه حدیث تیر شو تاسو اوریدلې او یاد ویل چې ابو هريره رضی الله عنه وی ما دا ډیر حدیثونه په دیت کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې ټول صحابه کرام خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نه وناس، څوک په تجارت کې او څوک په بل کار کې او څوک په بل څه کې، او زه سره همیشه خوا کې ناسو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبر وکړه، یو صحابي و بازار کې هغه نه اوریدل، سوال هغه یو فتوا ورکړه. بیا به په پته ولګي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدا وي. خپل خبرې نه واپس شو او بیا به خلکو ته صحیح خبره او مضبوطه خبره مداده. دا مونږ ټول منو. د الف نه د یا پوری چې څومره دي د ټول مسلمانان دا خبره مني او دا وې دي سیدا. خو چې کلم بیا دي مسلمانانو ته دا وې چې د دې امت ته مولیان او دا امامان او دا علماء خطا کې دي شي، د دوی خبرم کله دي سرات لې شي چې هغه د قران او حدیث خلافي خو قصدن عمدن نه یو ته حدیث ته رسیدلې یا بل مسله بل ډېری خبري بیا دې سور شي شین شي د حسین ښا توس دا علماءونه خپويږي، توس دا امامانو خپويږي. خنو د صحابه کرام مبارک منی او د دې علماء مبارک نه منی. عجیب خبره چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهم مبارک عبد الله ابن عباس دا وې زینب وګوره سوال سکوي جو نن سبا هو زمون په ملک یو سوټا پیډيري ارزانی دیو د هر چا سره جیب کې پرتی دي، یو ټاپه د ګستاخ رسول او بل ټاپه د ګستاخ صحابه. خو کوم معمولی ولقې دي یو ټاپه د باندې رواچي او د مرتد او کافر دي. او سوال به وسړې کې دي چې څوک زما دا بیان کټ را کوټ کې او بیا وی چې وګوره دا وابیان ګستاخ صحابه دي وي د زنه ما وګو ته کولو کې د سوق وي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی زرت د پیغمبر خبره کومه او تاسو وی ابو بکر او عمر وی الله بد بنوي د کانو باران راووري وي چې سړی د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما نو مخلي وغه ته دا وی نو چې به د ورستنو مولیانو او د علماو نو مناخلي او بیا چې سره پاسه سوار له سوکاله تیر شو سړی د مولانو مخ چې نه زمونږ مولوی سم خو نه مانی الک الله وی د الله رسول وی نه زمونږ مولوی سم خو نه مانی الله وی د الله رسول وی زمون کتاب کې خو نشته
الله وی د الله رسول وی پاکستان کې خو څوک نه بیانې، الله وی د الله رسول وی افغانستان کې خدا مسله نشته، الله وی د الله رسول وی الته پلاني جامعه کې خدا مسله نه بیانې، پلاني مدرسه کې خدا نشته. څومره خبرې به ډېره مخکې کی، خو قرآن او حدیث ته غاړه نه ایږدي. ته یو مزیدار روایت ته یادی ساتي ځان سره، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دا قول رد په د خلکو باندې چې پړون تقلید کې پراته دي، که هر څه کې هو زما مذهب او زما مولا او زما کتاب او دغه درسه امت ټول ټوټي ټوټي شي. خلک مونږ ته تاسو امت اختلاف دي، تاسو پیدا کوي اختلافي مسائل بیانوي، نه اختلاف خو هغه خلک پیدا کوي چې اختلافي مسائل په ځی پرې خو دي وي، تم صحیح تم صحیح تم صحیح او تم صحیح، دوی اختلافات جوړ کړي. زه خو ما راشي سلور کسانی پنځه کینو د قرآن او حدیث په دسترخوان باندې چې چا سره د قرآن او حدیث نه دلیلو به د مسله برابر ده، ټول به ومنو. دا خو د امت ته یو کېدو لار ده، د امت ته جدا کولو لارې خدای دی چې سره وي چې زمونږ مولا جدا او ستا مولا جدا. څومره د نقصان خبره ده چې عالم کله بیان کوي درس کوي ناول ته پوښتنه کوي دا خلک وې دا چې د کوم مذهب مولا دی، دا غینه بعد بیا مخکې مسله شي او جدا خو د امام شافعي په مذهب بس بیا خپنه شي خسړې نو چې خسړې به ولا خبرې ومنه ډېر غټ مولام دی، خنه چې غټ مولا دی به ولا خبرې ومنه مسله وې دا زمونږ د مذهب مولا نه دی. خجیدا کم د امام ابو حنیفه او مذهب دی بس خسړې خو موږ چې د امام مالک په مذهب یې نو ځکه دا خبرې موږ نه اورو. دا څه خبره شو؟ یو عالم مسله بیانې ته دې ته موږ ور د قانون یاد ساته، ته دې ته موږ لا تنظر موږ هغه چاته چې څوک وي ګوره دې ته چې سوي دې ته موږ چې څوک وي کدی دې کتو چې څوک وي به ډېر مسلې پاتې شي. اوس کې دې چې زموږ ستا شخصي دښمنی په یو مسله باندې مو تورانی او ته دې ته ګوري چې څوک دا مسله بیانې نبی که زماغه حق مسله می غوته نه مني ځکه دلته زموږ ستانه لګي، خو که ته دې ته ګوري چې سوي نبی به زماغه حق مسله ومني سره دې چې زموږ ستا به دښمنی. ته دې ته ګوري چې څوک وي سوي دې ته موږ ګوري چې څوک وي څوک وي بیا خبره به نه ورانه شي بیا او په تعصب کې وپریوسی. هر ځکه چې حق پرس عالم اهم خبره ده چې عقیده د توحید، چې عقیده د توحید یوازې د الله بندگی کوي، دا خبره ته وګیږي. دا کوم ځکه خبره کمزوري او بس کمزوري خبره ولا پرېدا او حق هغه معنا. دا زموږ لپاره ډېر غټ درس دی په دې یو روایت کې. او قیامت پر ورځ چې وکم تپوس کی په سورۃ القصص کې دا آیت ته خپ غور سره واوري ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. د قیامت پر ورځ الله تپوس کې ماذا أجبتم المرسلين، د پیغمبر د خبرې د څه جواب ورکړو، عمل دی پکړو کنو کړ. دا تاسو ونه کیږي چې ماذا اجبتم فلانا وفلانا، د فلانی امام صاحب د خبرې سره دې سکړو د فلانی مولوی صاحب د خبرې سره تاسو ودا کیږي ماذا اجبتم المرسلین. پیغمبرانو خبرم په څومره درجه کې منلې و، عمل پکړو کنو کړ. الله سبحانه وتعالى مونږه د قرآن او د حدیث په لار باندې مضبوط ساتي. دلته یو سوال وی تاسو باندې به کانو باران وشي نو دا فائدې د ساتي چې داسه دسی کار نه دی چې نه کیږي یا نشي کېدی بلکې دا شوی دی مخکې. څنګه شوی؟ أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أبرهال لا تباكره بالمثال لوط عليه السلام قوم إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر الله يما بكاني روست فأمطرنا عليهم حجارة
ما په باران راوړول وي د کاڼو یره پکار ده ډېره یره پکار ده د کاڼو باران عبدالله بن عباس وی په هغه چا باندې بروري چې کله د پیغمبر خبرو شو دی د بل او د بل بیانوي ټول منګولي ولګوي فقال الله وقال الرسول باندې او د صحابه کرامو په منهج باندې الله سبحانه وتعالى موږ له دغه توفیق راکړي. وقال احمد بن حنبل رحمه الله او امام احمد بن حنبل بدا خبره کول په دې کې ګوره دا ته فائدہ ذکر کوم ناشنا فائدہ. شیخ محمد بن عبد الوهاب وی وقال احمد بن حنبل نه سره امام وی نه سره شیخ وی او نه سره شیخ الاسلام وی او نه شیخ الکل وی. وقال احمد بن حنبل خدای ساتي چې الله تعالی مقام ورکی کنه کته سره سره امام او شیخ نه ذکر کې خو هغه د خلکو بزرونو کې امام دی او چې الله ولا مقام نور کې کنه زموږ په ملکونو کې د بازو سره دومره وګد نوم تړلې چې لسو خاني نشي وړي لسو خان هغه نوم نشي وړي د جی مناظر اسلام دی د فصیح اللسان دی د لذیذ البیان دی الشيخ العلامه مجتهد العصر فقيه الدهر او مفتی اعظم او اوس رواني دا یو د پړ خو چې الله شرمولې نو دا نمونه ول عزت نشي ورکولای. و دې چې دومره غټ انسان دا یو انسان دی چې د لقب په پوره امت کې ملو شوی دی امام اهل السنه والجماعه د اهل السنه والجماعت امام دا سیدته ملو شوی دی احمد بن حنبل رحمه الله او دو سره امام د سره ونی کوي نه خدای عزت به نه کمی او دا عزت الله ورکی چاله څوک چې دا نمونه نه غواړي لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه د دې نمونه سره شوق نو د دې القابات سره خو الله سبحانه وتعالى ولدا مقام ورک او څوک چې شوق ساتي کنه څوک چې شوق ساتي الله ولا نور کوي. ومن يهن الله فما له من مكرم چې الله ذلیل کې نو څوک بوله عزت ورکی. ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله یو علاقه تلونو الته چانه پیجندو ناشنا و په علاقه کې په بغړه کې ولاړو سشي غستو د بار ولین کې پاو کې یو کس ولید چې د سره مخ کې ملاقات شوه او دا امام احمد بن حنبل راغله اول په دې خللاس کې خلش هغه ته نه داخله ته نه پیژني و مو هم دغه واړو چې څوک نه پیژني حق غنه کې ولاړو بخپل ولاړو چاته د پتنو چې داغه لوی امام ولاړ امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه نه وخته الله راخکار او چې غواړي الله نه راخکار کوي. الله سبحانه وتعالى موږ ټول د ریاکارۍ نه لري ساتي او الله دې زموږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي او زموږ د ټول نیک اعمال دې رب العالمین قبول کړي. وقال احمد بن حنبل رحمه الله او امام احمد بن حنبل رحمه الله دا خبره کړې دا خبره غاله وکړه دلته وجه ذکر نکړه شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله پوره قصه دي سیده چې یو کسي خواله راغی ورته یو امام شیخ سناشنا خبره مې واورېده هغه یې و یو کس ته مې مسله بیان کړه حدیث مې بیان کو و هغه راته وی چې امام سفیان ثوری خو دې سینې دی ویلي اخو بداوی سفیان ثوری رحمه الله غټ امام تیر شوی ډېر غټ امام تیر شوی او د ځان له مذهب ولکه څنګه چې رسول امامان دي خو دې به مشهورسته شاګردان ډېر بیانو نو دغه مذهب مشهور نشو د رسول هغه مشهور شو مسلې دغه مسلې به ډېر مشهوري نشو انده غټ امام هغه ته نو به دا خبره وکړه وی عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان ډیر په تعجب کې مې اچي داخلك چې دی خبري سند وته معلوم شي او دا وته په تولګي چې حدیث صحیح دی خو بیا هم د سفیان برای په رواني سبحان الله تبجي امام احمد بن حنبل رحمه الله کې زمونږه خبره کوي
یا زموږ په دې ملکونو کې دی دا حالات لیدلي دا مسله بیانوي شتي جی حدیث شتي وایي دقه شان وایي موږ ته انکار نه کوو دا شتي حدیثونه خو امام صاحب هم لوی امام و کنه نور حدیثونه شتي نه د بخاري نه به څوک انکار وکړي او د صحیح مسلم نه به څوک انکار وکړي خو د امامان خو څوک وکنه دغه ما بس یو ورځ یو کس راغی جمعات نه بهر ما سره ملو شو ما ته وایي چې ته دغه پیژنې مولانا رشید احمد گنگویی چې دیوبند په مشران علماء کې ما پیژنم ته مولانا اشرف علي تنوي سے پیژنم ما پیژنم او د یو نوري راته ذکر کو نو دوی خو چې تعویذ جایز دی او دا کوم لوی خلک موت مې سیدتا کسان ذکر کړو به د ماته چې لوی خلک دوی تعویذ جایز دی حدیث متوارو بایګدای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بار به تیر شوی دی چې تعویذ په غاړه کې د شرک کو تعویذ نه من راغلی به متیمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیژني ځانې څه غوسه کوي ولې نه پیژنو مدام غټ سړیو دم دې غټ سړیو دا خبره کړې زه د الله په کور کې قسم خورم چې هغه زما په خبره کې ها ونه کړو غوسه شو روان شو خدای خبره ونه کړې چې او استاد خبره سید دم دې غټ سړیو او خو الله را لګلې دین د بیانولو لپاره امام احمد بن حنبل وی دی خلکو ته حیران یم چې حدیث وته معلوم شو صحیح حدیث ته بیا هم د امام سفیان په قول او پرای په روان دی چې نه جی هغه هم غټ امام د قشن زموږ په وخت کې کیږي زموږ د مسلې دي امامانو ګور خپل غاړي ازادي کړې دي الحمدلله قیامت په ورځ چې کله الله وازو کی امام ابو حنیفه رحمه الله ته جان تاویلو چې ما راونی سه زما خبر راونی سه اگر کې د قران او حدیث خلاف ابو جی الله ما غو نو ویلي نو دي خلکو به سهل د قشن امام مالک د قشن امام شافعي او نور امامان دی وسه جواب ورکړي امام ابو حنیفه رحمه الله بار بار دا خبره کړې ده وي کوم ځکه ته صحیح حدیث ملو شو هغه زما مذهب دی عمل وکوي امام ابو حنیفه رحمه الله بار بار دا خبره کړې ده وي موږ چې سوایو نو دا غي دلیل معلوموي چې موږ د کوم ځای نه ویلي دي که دلیل عمل وکوي که دلیل پنه عمل به مکوي دا په خپل امام صاحب وي او ځکه د امام صاحب شاګردانو چې کله دغه چې سبه ته اوریدو هغه ټول به لیکل لکه امام ابو یوسف او امام محمد دغه مشهور شاګردان هغه ته وی هر څه ملي زما ده هغه ته وی زه خو انسان یم نن یو دلیل وورم یو رائے بیان کما سبا له به دغه رائے بدل کما او تاسو دا هر څه لیکلی نو زه خو په دلیل پسې ګرځم کوم ځکه چې زما خبره ماته سبا له کمزوري ښکار شو زغه کمزوري پرېدم نو تاسو باغه کمزوري به لیکلی ځان سره دومره غاړه ځدی کړي ترشن امام احمد بن حنبل رحمه الله بدا خبره کوله ولا تقلدوني ما تقلید مکوي او مد امام اوزاعي او امام سفيان او دوی کوي ولكن خذوا العلم دا علم واخلي دا اغزينه دا کم زینه چې دی امامانو واغسته امامانو د قران او حدیث نه د قران او د حدیث نه علم واغسته امام شافعي رحمه الله شاګرد وسره ناسو حدیث وورو وته دا حدیث صحیح دی هغه ته یا امام شافعي ته دا صحیح دی سند صحیح دی او استاسو مذهب کې شتي نو څه قمقل ته پوسټ نه غوسه شو د مخې سور شو ودرې وی تاسو چې تل لیدلې چې د ګیرجین راوته ما زرت يهودي ښکارما کزرت نصراني ښکارما حدیث راغی او صحیح سند دی او ته ماته استاسو مذهب کې شتي او کنه خو چې حدیث صحیح دی خدای زما مذهب دی وی کنه دا شان امام مالک رحمه الله الله دې په دغه ټول امامانو باندې رحم وکړي او الله سبحانه وتعالى راغوي قبرونه رڼا کی او زموږ ملاقات ته سره الله په جنت الفردوس کې وکړي دا خلک دې ته د امامانو بے ادبی وي دا کوم خبرې چې موږ بده کې بے ادبی کوم ځکه بلکې د امامانو بے ادبی خدای دې چې ته دا غوي په دغه خبرو عمل نه کې دای بے ادبی ده
ادب خو الحمدلله دغه امامانو من کو چې دغه په منهج او په لار باندې خو مضبوط روان یو الحمدلله هغه راته تربیت را کړې او دغه مخ کې قران او حدیث چې کوم ځکه دلیل ومني چې کوم ځکه دلیل نو پرې دی. بیا امام احمد بن حنبل رحم الله په خپل خبره باندې دلیل خو وی والله تعالی یقول وهلك الله دا خبره کړی ده فليحذر الذين يخالفون عن امره نو دی یری هغه خلک چې مخالفت کوي د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې دي ته وکړي ښه و دی یری الله وی در الله وینا ده. خو امام احمد بن حنبل رحم الله د دې سړي د يرولو لپاره دا خبره کوي وګورئ الله خدا وی و دی یری هغه خلک څوک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه نه مني دغه طریقه پری دي ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم الله یا به لوی فتنه راځي او یا به ته دردناک عذاب ملاويږي. وی اتدري ما الفتنه تا ته د پتشتي چې فتنه څه ته وي الفتنه الشرك الله په شرک کې ورواچي الشرك ته کنه او دا مسله د باب سره لګي الته امام محمد بن عبد الوهاب سوي وي د علماء خبره منل باغ سکی چې الله حلال کړی دی دوی حرامي دی وی او دا حرام دي خو شرک شو کنه. امام احمد بن حنبل وی الله چې وی چې زبر د خلق په فتنه کې ورواچو مطلب دا دی چې زبر په شرک کې ورواچو او دوی ځان په شرک کې ورواچو. او مفسرین دلته ډېری خبرې ذکر کړي. یو قول دلته دی چې فتنه مراد دا دی چې د دین بغړ وډ شي او اخر خاتمه به په دې حال کې وشي چې ایمان به ګډ وډي. کم سړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو پورې خان دي دا غدي ته وکولاو کوي او کم سړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل نه کوي الله اخره خاتمه ورانه کوي او رب العالمین اخره خاتمه ګډ وډي. بعض مفسرین چې د فتنې مراد دا دی چې په دنیا کې به په قسمه قسم عذابونو کې اخته کم د یو عذاب نه بوزي د یوې مسلې نه بوزي په بل کې منخري د یوې نه بوزي په بل کې منخري او د دې په عکس باندې هغه خلک چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره مني او په هر خبره باندې عمل کوي رب العالمین دا غوي په ژوند کې برکت اچي. او حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوي لپاره دعا غوښتلې ده نضر الله الله دې هغه انسان تر تازه ساتي او دغه مخ ته الله تر تازه ساتي چې زما خبره ووري او به نور ترسي. ځکه یو عالم یو شاعر وي اهل الحديث طويله اعماره وي د اهل حدیثو عمرونه اکثر وګدي ووجوههم بدعاء النبي منضره او مخونوي دا وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانو د لاسه پړقېږي بهږي نوري. کله چې یو کس ویني چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي صحیح کنه د دې مخ نه پته لګي. او زما به خپل ډیره تجربه ده زما خو اکثر دي خلک راشي مولیان او مفتیان سم مقصدی بس دغه لپاره هغه خبري بیا کوي چې موږ په خوشحالي یو ځان به دې خسړې خو زه دې پوند نه پیژنم چې دا څوک دی او څوک نه دی. سبحان الله په دې مخې لکه لیکل شي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ولنه هودلته څه مقصد دی ځکه دا خبرې کوي. بعض نو بیا خپل خبره خو مضبوط راونی سکنه دلیل له دې باندې چې دلیل سره نشتی خبره دي کمزوري ده. بعض مونږ دلته لیدلي جمعتونو کې چې امامان شي بیر فلدینم کې وامینم په زور وای چې ملک تلار شي بیا وي دا نه ال حدیث د خروب شل لکی وي خرو تاغم د خرب شل لکی والا الته سعودي کې هغه به تنخواه مسله وکړه او بل الته ټول خلک بیا تپوس کې ودا د دلیل له بدی باندې استاده طریقه چې بدله شو مطلب دا دی چې دلیل سره نشتی او خبره دي کمزوري. یعنی موږ الحمدلله د دنیا کم ګورتم بوزي په دغه طریقه عمل کو کوم چې ده او دا په یو ځکه نه بدلیږي
او د چا د پاره نه بدلیږي ځکه چې دا خو قرآن او حدیث خو موږ چا د پاره نشو پرېښودی. نو خبره مې دې پورې راوسته دې فتنې پورې چې کله ته قرآن او حدیث باندې عمل کو ژوند کې به دې برکت شي او ژوند به ستا سي هغه به تر و تازه ښایسته ژوند به دي او اخره خاتمه به دي د ایمان سره کېږي. او به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر نه اوبه او دغه شفاعت د برته نصیب کیږي کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره دې مضبوطه راوړي. بیا امام احمد بن حنبل رحم الله مخکوي لعله اذا رد بعد قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. او کې دې شي دا سړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبر رد کوي کنه نه مني او د پلاني او د علاني خبرې له ترجیح ورکوي وی کې دې شي چې د پزړه کې الله کوګواله راولي د زړه به کوګ شي د حق نه حق په یو لاري د زړه به کوګ شي په بل طرف رواني فیهلک اخرینه انجام پیدا شي چې هلاک بشي تباہ بشي. دا د امام احمد بن حنبل رحم الله خبره زمونږ نه ده وره ځکه مونږ خو وازونو وې دې دا خبره وکړو دوی دا خبره وکړه اوس دا امامان دا خبره کوي ځه اوس موږ د امامانو نه منو که تاسو یې نه مانی دا امام وی سلور امامان حق دي کنه دي او وی سلور ثابت دي دې څه کنه نو حق سلور امامانو کې یو امام احمد بن حنبل هغه دا خبره کوي دې باره کې څه خیال نبي د خپل خبرې نه ورستش او يصيبهم عذاب الیم یا بدردناک عذاب بوته ملاوي په دنیا کې او په آخرت کې. په آخرت کې خو د خلکو لپاره ناشنا عذابونه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زبا په حوض کوثر ولاړ یم او به تقسیمون او ملائکه برایشي زما بعض امتیان به دې صفونو نه وباسي زبا ته د زما امتیان ناغو براتوي چې لا تدري ما احدثوا بعدك ته پته نشي چې دوی په دین کې کم نیوي کارونه کړی استاد مرګ نه بعد ته دې نه خبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سحقا لمن بدل الدين بعدي نبی تبادی شنو چې دین بدل کړی دی څومره غټ عذاب دی. ابتداء د دې ځنه شو چې حوض کوثر د وبو د پاره چې کوم صفونه ولاړ دي دا غینه وشړل شو به سفارش وته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نصیب کیږي او بیا ناشنا وخت الله سوی یوم ندعو كل اناس بامامهم قیامت پروز به الله موږ ټول خلق را بلو د غوی امامانو سره. تفسیر کې اگر کې اختلاف ته یو تفسیر دی چې چا د چا تابعداري کړي او ځکه امام ابن کثیر رحم الله وی دا شرف دی او عزت دی د اهل حدیثو د پاره ځکه چې دوی امام هغه محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم دی. الله دې موږ د هر قسمه فتنې دی الله موږ په امن او امان کې ساتي او زموږ ژوند دی الله د کوګوالي نه بچ ساتي او رب العالمین دې زموږ ژوند په دې دین باندې په دې حق باندې په دې قران او حدیث باندې دې الله ثابت ساتي. دغه نه باندې بیا بل روایت راوړل دی وعن عدي بن حاتم رضی الله عنه. عدي بن حاتم دا صحابي دی مسلمان شو او دا د حاتم الطائي زوی دی هغه مشهور عربي السخي د سخاوت قصې چې مشهوري دي دا غي انسان زوی دی بانتها سخی انسان او حاتم طائي او تاسو دغه نوم ډیر اوریدلی او دغه قصې نو دا صحابي دغه زوی دی مثلا وخت نشته کې ما تاسو ته د سخاوت یو څو قصې بیانولې او بل موقع باندې ان شاء الله بیان کوو ته یو څو قصې. انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. دي عدي بن حاتم رضي الله عنه
واوریدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت کو په سورۃ التوبه کې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دی يهود نصارو الله وی دی يهود نصارو نیولی دي خپل پیران او خپل مولیان اربابا من دون الله شریکان د الله سره یا شارعان د الله نه علاوه چې دوی په لاس کې د شریعت ته خبره شته دوی بندگی کوي او ارباب خو په معنی د جمع د رب دی کوي. نو دې دغه وته ویلا عدي بن حاتم رضی الله عنه فقلت له ما وتوي دغه کې د دې ناشنا روایت موتی چې ان لسنا نعبدهم یا رسول الله موږ چرته د مولیانو او د پیرانو بندگی خو نه کړې کو صلی الله وی کني چې يهود او نصاراو د خپل مولیانو او د پیرانو بندگی کړې ده داغونه رب جوړ کړو یا رسول الله موږ چې دغه بندگی نه کړې او د په ذهن کې بندگی څه وي یعنی سجده رکوع دا هم نه دي کړې موږ چې ته مولا د سجده نه لګولې او نه موږ پیر سي ته سجده لګولې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون کله چې دغه مولیان او پیران یو شی حرام کی چې الله حلال کړی دی نو تاسو حرام وایي او کنه ويحلون ما حرم الله فتحلون او هغه څه حلالي چې الله حرام کړی دی نو تاسو تم بیا حلال وایي دې سبو کنه. فقلت بلا موت جو یا رسول الله دا خو هم کول فتلك عبادتهم نو دغه بندگی ده کنه د الله سره شریکان کړو کنه بندگی आवाज خدا نه ته سجده لګي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عدی ابن حاتم په دې سوچ باندې رد وکړو چې ستا خدا سوچ دی چې بندگی आवाज سجده لګولو ته نه بندگی خدا هم ده کنه چې دا کار صرف د الله دی او ته په کې د الله سره د پیران او د مولیان هغه دې په کې شریکان کو. رواه احمد والترمذي دا حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله او امام ترمذی راوړی. دا باز خلک دا خبري په موږ باندې ردونه کوي وای تاسو پلاني مسله خو قرآن او حدیث کې او پلاني مسله خو او پلاني خو کله وي د میخه خو کله وي چې کوی ته منګه کولی هغه سره بسکه او کله وي د جاز مسله او کله وي د په ټلیفون باندې د نکاح مسله کله سو کله سه او وګوره موږ سره خدای شتي په کتابونو کې فقہ کې فراغلي او تاسو خو چې موږ سوچ قرآن او حدیث منو ودا مسله وخایزه مشهوره مسله ده میخه ده نو په دې کې به راټینګې دي سي وسې شوزا میخه ته چې په فقہ کې راغلي چې دا حلال ده او یو فقہ کې شتي چا ویلي امام سی ویلي صحیح شو امام صاحب دا خبره د ځان نه کړې ده کدوې چې او د ځان نه حلال کړې ده نو بیا خو ته بندگی کې ده څنګه غو شی حلالي چې الله نه دی حلال کړي او څنګه غو شی حرامي چې الله نه دی حرام کړي نو دې کې دي نشي چې ته دوی چې امام صاحب د ځان نه حلال کړي ده کې دي نشي کېږي لکه چې د سور جاهل په دنه لګي او شتي په دنیا کې قسمه قسم مخلوق سره مخامخ شي بازاغه جاهلان دي چې دغه خبري وورینو خندا بدر شي دا شي ګړي وړي به شروع کی دا شي ګړي وړي چې ته به حیران شي یو کس ما سره خبري کولی وي ته سیدا وای دا وای او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د امام صاحب صفت کړي دي او ویلي دي چې دا امام اعظم دی ولي وته ویلي اوس دا بس خبرې دي چې هغه جواب نو د دې څه جواب کې او امام صاحب چې لاړ مکې ته عمرې له او یوم یې شغه په مکه کې او د سمات نه کو دا ادب او د احترام د لاسه څومره سره ویو و د دې خبرې څه جواب کې چې هغه په مکه کې او د سمات نه کو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړه صحابه کرام کړه دا ټولي د دروغ قصې په غریب باندې ورته پلي او هغه بری دی د دې مسلونه بیزار دی د دې منګړتو قصونو دروغ قصونو په یو خپل باندې پنځله سپاری وي ختمي کړي دی او په بل خپل باندې پنځله سپاری په کعبه کې دن او په یو شپه کې به وي دوه ختمه کول
2 ختمونه د قرآن دا به په یو شپه کې کول او دا قصې به ورته پلي او 100 پیري وي په خوب کې الله لیدلی او خضر علیه السلام براتو یا خضر علیه السلام براتو او د امام صاحب د قبر په خوا کې به کېناستو دغه نه علم کو دا قسمه خبرې د دروغ جوړ کړي حالکه امام صاحب رحمه الله هغه د دې خبرو نه سره هغه دین بری او د دین بیزار دی خدا خو نشي ویل چې امام صاحب د ځان نه حلاله کړی دی خیال دې مسلې ته کنه په دې کې به راګیره ولته چې هر شي چې یادې دا کتاب کې راغلی چې حلال دی او کتاب کې چې ویلي کہ امام سے بیات کو قبل امام سے بیات کو قبلیات واغه د ځان حلال کړي د خدای نشي ځان حلال کړي نو ته وینا اخو قران او حدیث باندې پویدونو قران او حدیث کې دا مسله کتلې ده نو د دین نتیجه راوځي چې دا حلال ده نو خو بیا قران او حدیث لري کنه امام صاحب خو په موږ کې واسطه شو کنه بنیادی مسله د کوم ځای ثابته شو د قران او حدیث نه ثابته شو نور امام صاحب دی او که صحابه کرام د امامانو نو چت دا غوی سرم د اختیار نشتی چې شی الله حلال کړی دی سکی حرام کی او الله حرام کړی دی حلال کی او ډیر احتیاط کوي په دې مسلو کې ډیر زیات احتیاط کوي د ځان له په شی باندې فتوا ورکول چې دا چې حلال او دا چې حرام دی نه ډیر احتیاط وکړ دي الله نه یره وکړ دي چې نه یو شی الله حلال کړی ته حرام وي او به دلیل او بغیر سوچ نه اکثر ځری عوامو او یا د هغه د دین طالبان چې دین زکه او جذباتیانی بردز یو شی له فتوا راوچي د جی حرام دي او د جی حلال او مسلې ته نه ګور دومره مسله کې مخکې تلنی په کار چې سو پوری دي دلایل نه کتري او په هر مسله دي ځان په وکړې نه او دغه شند اختلاف د علما کرامو دیني لیدلې دا یو مسله راوالي غټ علم به یو قول کړي هغه سره دلیل صحیح دلیل کمزور دی خو خبر غوي کړي ده دی رد کې د خلینه به پشمزي بدی ردی بوې په خلکو بسیله کې دا خبره غټو علماو کړي ده کته رد کم دي شو دا خبره کمزوري ده او بس ختم شو بیا مخکې بدر دی ویلو ځان ګرمول دا نه دی پکار ازم په ملک د دې حرام او د حلال د فتوینه غب شپ جوړ شوی عجیب پلانې شی حرام دی ولی په دې کې د خنزیر چربي پرته ده پلانې شی حرام دی ولی په دې کې د خنزیر چربي پلانې شی حرام دی ور دي کې ده او دې کې ده په زور به کوشش کوي چې شی حلال به هغه حرام او دا حرام ټکي او دا کافر ټکي او دا مرتد ټکي دا به پښتنو ډېر خوګ لګي د دې دي سیمولا خو چې پښتنو دا دماغ خو ګرم دي ګر نو مولایم ګرم خوخ هغه یو مولوی سیب د نوم نه لمغه خلک به خاندولو مو کنځلې به ډېری کولې ټول وای پښتانه نرز وو هغه شن علم بیا ګوره کوي پیدا شي خد نرتوب په تاثیر دي نو یو نه پرې خو دي کاغه بچایان دي کاغه مولیان دي کاغه زنانه دي کاغه کشران او مشران دي خو ټول یاد کړي خو نر مولا وکنه ای پښتنو دي چې مولا سره طبيعت لکی حق پرسته وی کنه ګوره تا ونوري وی چې ټول کافران دي دا د حق پرستی دلیل له وی چې ټول کافران دي او چې کله دي دا به کیوي چې نه ګوره دي سینه ده په دې دي فتوا مور کوم دا څه ډیله ونته کې دی ما ته ورځ یو کښوي ته پوښیو کومانه وی سحر منځنه بعد د خوب څنګه دی ما غوړه نه دی او جایز دی غوړه نه دی جایز دی غوړه نه ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې نه دی شوی نور راخته پورې باغه جمعات کې او د ذکر او اذکار وخت او د رزق د تقسیمېدو وخت بلای نه بعد کې سکو د کی سي هو کو سکو دي شنو ګناګاری و دې علم نو ما تواغس ډېر مشهور مولا نو مینا اخلم وی خو چې حرام دي او په دې باندې موږ سره لس دلایل په دې چې خوب د سار د منځنه باسره حرام دي ما دا مولا سره رابطه وکړه په څه طریقه باندې
او تپوس مې ته وکړو مولوي صاحب محترم دا داسې مسله بیان کړې ده نو که ته په هغه لسو دلایلو کې یو ماته بیان کړي نو زما دپاره پوره دی خو یو پکې بیان کړه او زه به د خپلې غلطۍ نه واپس شم خو ما د اوسه پورې دا مسله چېرته نه ده لیدلې کیدای شي ستا مخې ته تېره شي نو په دې خو داسې دلیل نشته چې حرام دي اوس که ته داسې دلیل غواړې دا نشته خو دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نه کړو ما دا خو ټول دې لپاره دلیل نه دي چې دا حرام دي ما ته وی دې عوامو سره چې پستې وی ورې به یې نشي راټینګولی وای دا خبره خو دې صحیح ده مولوي صاحب خو الله له به څه جواب ورکوو الله چې رانه تپوس کړي د قیامت په ورځ چې د سهار مانځه نه بعد خو خوب جایز ورته حرام کړی و په څه دلیل باندې دې حرام کړی نو زه به الله له څه جواب ورکوم چې ما په څه دلیل حرام کړی و الله په خپلو بندګانو میینده یو شی نه دی حرام کړی ته ولې په زور حرام دی آیا الله ته دې دپاره مقرر کړی چې په خلکو سختي پیدا کړي نه عایشه رضی الله عنها څه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته چې به دوه کاره کېښودی شو چې د دوه کې یو غوره کړه نو کوم یو به یې غوره کړو اسان الا دا چې ګناه به پکې وه نو بیا به هغه ګران کوو ګناه خو بیا نه کوې که نه خو که ګناه به پکې نه و نو بیا به کوم کار کوو هغه اسان کار به کوو داسې نور ډېرې فتوې دي ما ته معلومېږي دې مولیانو ورکړي دي مولوي صاحب بیان مې اورېدو په دې ګیره باندې بیان کوو چې دا ګیره پرېښودل لازم دی دا یو دلیل هم د قرآن او حدیث نه بیانوو خو لګیا و ګیره پرېښودل لازم دی او دا غټه ګناه ده وایي دا دومره لویه ګناه ده چې کم سړي ګیره وخریله او تا ورته کتو نو ته هم ګناهګار یې دومره خطرناکه فتوی راواچوله چې موږ ټولې په ګناه کې واچولو نو موږ خو چې نن سبا رهینو یو هر طرف ته داسې کسان منګینو چې ګیرې یې نشي موږ ټول ګناهګار او کم سړي چې وي ګیره وخریله او ځان ته په شیشه کې وکتو ایمان ته لاړو ظالم زامن ورسره برک نه لګېږي نه د سره دا یره نشي چې الله به تپوس کړي د قیامت په ورځ هغه ورځ تپوس ورځ ده د سوال ورځ ده چې پلانیه مولوي صاحب تا چې ویلي و چې د دې سړي نه ایمان لړ دا به څه کېږي د دې څه جواب دی ته به څه ویل ځکه حج کې یو کس ما ته ټلیفون کړی او زه هم حج کې وم په ورځو کې بس ما ته یو مسله راغلې نږدې و چې غریب په ژړا شوی ما غمجنه کېږم مسله اسانه ده قرآن او حدیث کې هرې مسلې حل شي سجل شوی نو هغه د احرام په دې محظوراتو کې واقع شوی چې کوم کارونه په احرام کې نه رواله کې ویښته واړه کول شو نوکونه واړه کول شو خوشبو د غریب ځای دغه کې واقع شي جاهل نو وی کلی ته مې ټلیفون وکړو مولوي صاحب پسې نو مې څه وی مولوي صاحب وایي چې په تا ښځه حرامه ده طلاقه شو دمونه ممونه پرېږده د ښځې نه وي اخلاص شوی ما ته چې کومه مسله بیانه کړه ما چې د کوم معلومات وکړو د قرآن او حدیث په رڼا کې په دې سړي باندې هېڅ هم نه و دم پې هم نه و ځکه چې جاهل و هېڅ پې نه و دا خلک غریبانان که د خپې نه معمولي ټک وینه راوځي چې بس غریب به ګرځي تپوسونه کوي بس ما طواف کې روان وم چا د شانه دکره کړه خپې نه مې لږه وینه راوته چې په دې بس هېڅ پې نشته د الله بنده نه هغه مولوي صاحب خو چې په تا دم دی دا خو د مولوي صاحب فتوا ده الله او د الله رسول خدا نه وي چې په تا باندې دم دی د وختي ما سره یو مشر سپین ږیری میلاو شو ماښام منځه نه بعد او تپوس یې مانه وکړو تېر شوي کال موږ حج کړی او د قرباني وخت یې موږ ته ښولی چې 9 بجې به موږ ستاسو څاروی لالو په پوکم 9 باندې ما سره خریلی دی او ټیم یې ورته څه ښوله 9 خو سی چل او دم دی او هېڅ د باندې هم نشته الله باندې چا ویلي چې په تا باندې دم دی صحیح ده چې غوره ترتیب ده دی چې قرباني به وکړي بیا به ویښته لرې کړي بیا به یې حرام کوله وکړي دا غوره ترتیب دی خو که چا مخکې وروسته کړو نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم په نورو کتابونو کې دی وایي په دغه ورځ چې به چا څه مخکې کړو څه به وروسته کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته افعل ولا حرج مخکې عبادتونه کوه او هېڅ خبره نه څه چې دې کړي دغه شوي دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فتوا پاتې شوې ده او دی به د ځان نه لګي روا کارونه به ناروا کوي حلال به حرامي او حرام به حلالي
الله دې قسمه فتوونه موږ لري ساتي. نو حاصل د خبرې دا شو چې د یو عالم د یو پیر خبره منل په دې کې چې هغه وي دا شی حرام دی والله حلال کړی او هغه وي حلال دی والله حرام کړی، په دې کې خبره منل دا یو قسمه عبادت دی. دا څه دی؟ عبادت دی. اخرنی مسله دا بیان کو، دې سره به دا باب ختم کو. دا ډېره فایدهمنه مسله ده. د علما او د امرا په تابعدارۍ کې چې هغوی یو شی حرام کی او الله حلال کړی یا عکس، نو دې کې دا خلک په درې قسمه دي. اولنی قسم هغه دی چې دا کافران دي، په دې سره کافران کی. کم یو دي چې د مشر او د عالم خبره منی، د هغوی په خبره راځي او د هغوی د خبره مخکې کوي د الله د خبرې نه او د الله د خبرې نه خبري او د الله غ حکم نه خوښ. لکه الله ویلي چې دا مسله حلاله ده، هغه وی حرامه ده، دغه مسله منی چې او حرامه ده او خبر دی چې الله ورته حلاله وی او د الله د حکم نه خوښ، نو دا سړی سره دی کافر دی والعیاذ بالله. دویم قسم هغه دی چې دی خبر دی د الله د حکم نه، خو بیا هم د الله خبره پرېږدي د دې مشر په خبره پسې روان شي او دا مني چې د الله دا خبره غوره ده، خو خواهشاتو تابعداري راواخلي او بس تباه شي، نو دی فاسق دی خو کافر نه دی. دی فاسق دی خو کافر نه دی. وجه سره چې دی کافر نه دی ځکه چې هغه مني چې د الله حکم هغه صحیح دی او هغه غوره دی، خو د خواهشاتو د لاسه په دغه مسله ولا ومنله، د پکې دنیوي فائدہ به اوسې چل بو. دریم قسم هغه دی چې جاهل نه دی خبر د الله د حکم نه، نو په جاهل خو به څه نشته ځکه چې خو د الله د حکم نه خبر، الا دا چې طاقت یې د نور علماونو د تپوس کولو او د تحقیق کولو وی نه کینو بیا ګناهګار دی. خو چې دې جاهلی چې یو مشر ولا فتوا ورکی کاغه امیری او کاغه عالمی چې دا شی حلال دی والله حرام کړی دی، دې نه خبر چې الله حرام کړی او بس باقي عملو کو نور علماء ته ملاو نشو، نو به دغه سنشتي. خو چې نور علماء یې او د دغوی نه تپوس نه کوي، نو به دې سره دی به ګناهګار دی. ورسېدی به کنه په ټولو باندې به د کفر ټاپه دا نه راچوي. بیا شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د باب په اخره کې بیا وی فيه مسائل، وی په دې کې باب کې مسائل یو مسله کې د سورۃ النور د آیت تفسیر وشو، د شان د سورۃ التوبه د آیت تفسیر پکې وشو. دا مسله به کې واضح شو چې عبادت یوازې دې ته نه و چې سجده وکړي، دا مسله به کې واضح شو تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل احمد بسفيان، د عبد الله بن عباس خبره او د امام احمد بن حنبل رحم الله خبره د امام سفیان په باره کې هغه کې موږ واورېده. په اخر کې بیا وګړه خبره کړې د حاصل دی. شیخ محمد عبد الوهاب رحم الله وی چې حالات دومره بدل شو، خلکو کې جهل دومره ډیر شو چې لمنډه د مولیانو او د پیرانو بندگی شروع کړه چې هغه وته دا شی حلال به دوی حلالي، چې هغه ته حرام نه دوی حرام، او دې ته د ولایت درجه وي چې وای دا اوچته درجه ده. په علم او فقه کې په علماو بس روان دي کله عالم خبره د قران او حدیث خلاف به مني، خو ته پته ولګي چې قران او حدیث کې دا مسله دي چې د خدای بیا مليږي وي او دا مسله ثابت شوه دی باب نه. په دې باندې به اکتفا وکړو او ان شاء الله پر روان درسونه کې بیا مخکې دا کتاب پوره کوو. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کول. دا نن درس ډېر اهم درس، به انتها اهم درس دی زموږ، خصوصا زموږ د معاشري لپاره او زموږ د قوم لپاره او زموږ د ملک لپاره. دا قسمه مسلې یادوي، لیکي، بیانوي، خلک ته خبروي. الله دې موږ له دغه طاقت راکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.